ینگ یا انقوزه یک گیاه طبیعی است که در تولید دواهای سنتی و عصری از آن استفاده می شود و از لحاظ اقتصادی در مقایسه با حبوبات ارزش بالاتری دارد. دهقانان ولایت لوگر در 2 سال گذشته این گیاه را در زمینهای زراعتیشان کشت کرده و حاصلات آن را قناعت بخش عنوان می کنند. آنان از مسئولان مربوطه می خواهند برای رشد بهتر این گیاه آموزش های فنی لازم را برای دهقانان ارائه کنند. اینجا چې د شوخه 3 کاله به کېږي چې ما دغه انجی کې ده. یو کال مې مخکې ویلې وه په موږ کې په 40,000 بوټي کې مې 2000 بوټي ویلي چې 40 کیلو یې کړی و. په موږ وخت کې نرخ به 11,000 روپۍ و او سکه بیا رسېدلې ده ویو. نو اصل یې ښه ده. یو 2 جربه موږ مخکې انجه کړلې او بیا ډېر ښه حاصلات وکړو. بیا له هغې نه وروسته یو 8 جربه 10 جربه نوره وکرله. ذاتي د دغه هغه چې د مصرف لکه مثلا اوبه یو پسرلی اومنه اوبه غواړي نو د دغه د اوبو مصرف هم کم ده او حاصلات چې دي بیخي الحمدلله ښه دي لکه بازار لري. در همین حال مسئولان ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت لوگر میگویند که کشت هنگ افزون بر صرفه‌جویی در مصرف آب بازار پر رونق نیز دارد. آنان هنگ را بدیل مناسب برای کشت تریاک دانسته و بر گسترش کشت این گیاه تاکید میکنند. که مردم برای بلدیت داره در اوایل از طرف سمت شمال سر کار شروع شد که یک قبلا به شکل وحشی بوده در تپه ها غونډی های جا پیدا میشد که بعدا به شکل تجارتی در زمین های زراعتی و در زمین هایی که قبلا للم کشت میشد دو کشت میشه و فعلا مردم از طریق ازی همون بدیل معیشت خود همون زندگی اقتصاد خود به فروش ازی به پیش میبرن. گفته نیست که همکنون در ولایت لوگر حدود 3,000 جریب زمین زیر کشت هنگ قرار دارد. با گفته دهقانان هر کیلوگرم آن تا 10,000 افغانی به فروش میرسد و این گیاه در سال تنها 2 بار به آبیاری نیاز دارد.